بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله گواہی ورکی اللہ انه لا اله الا هو چی بیشک دا اللہ نے علاوہ بل سوک معبود نشتا والملائکتو فرشتے ہم گواہی ورکی اللہ ہم گواہی ورکی فرشتے ہم گواہی ورکی اللہ گواہی ورکی چی دا اللہ نے علاوہ بل سوک معبود نشتا یعنی گویا چې الله رب العزت په خپل توحید او وحدانیت باندې په خپل گواہی ورکړي او د الله گواہی چې دا د ټولو نه اوچته او لویه گواہی ده د ټولو نه عظیمه گواہی چې دا د الله گواہی ده نو الله د خپل وحدانیت گواہی په خپل ورکړي دې ته آیت شهادت هم ویل کېږي صحیح ده داسې وشوه چې مدینه منورې ته د ملک شام یو دوه یهودي عالمان شام نه په سفر باندې راتلل او مدینه منورې ته راغله مدینه منورې لارې کوڅې ولیدې نو علاماتونه ورته پته ولګېده چې دا خو هغه ځای دی چې کوم ځای ته به آخري پیغمبر راځي آخري پیغمبر به چې کوم ښار ته راځي دا خو هغه ښار دی علاماتونه ورته پته ولګېده چا ورته بیا وویل ته چې دا خو هغه ښار دی او هغه پیغمبر راغلی هم دی د کم په باره کې چې تاسو معلومات کوئ هغه راغلی هم دی بزرګ سړی دی بس ډېر د الله ولی دی او الله دین طرف ته خلک رابلي او خلک ورته ناست دي نو دا یهودي عالمان چې دا دواړه دا لاړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار د نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته لاړه ولته کېناسته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولید وی پیژندل چې دا پیغمبر دی بیا ته تاسو کوي وستانم محمد دے رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته زمانم محمد دے استانم احمد دے بیا زمانم احمد دے ز محمد هم یم او ز احمد هم یم صحیح ده داغه نه بعد دی وی چې مونږ بستانه یو تاسو کو داغه جواب دی صحیح راکو چې مونږ مسلمانی کو اسلام قبلو به بالکل تاسو کوي وای د ټولو نه عظیم او لوی شهادت کم یو دی ټول لوی شهادت کوم یو دی نو په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا آیت مبارکه نازله شوه شهید الله انه لا اله الا الله دا آیت چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي مخې ته تلاوت کو هغه دوه مسلمانان شو